د تاسو خبرونه سړي ډېر ورخطا دي. پښتنو خلک مو لاس ورته چکړل د کراچۍ سمندر ته ځانونه نه ورځوي. د منظور پښتین او پښتون جرګې مقاومت نتیجه ورکړه. حکومت بالاخره تسلیم شو. په جرګې د برید نه کولو امر یې وکړ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستاني ریاست چې خپل ټول زور وواهه څو ځله په جرګې حمله وکړه چې 3 کسان شهیدان او له 15 ډېر ټپیان کړل. خو کله چې پوه شول چې پښتانه ورته نه تسلیمېږي غواړي په هر قیمت جرګه وکړي او نن منظور پښتین هم اعلان وکړ چې د چا اجازې ته اړتیا نه لري یا به دلته جرګه کوو او یا به مو جسدونه هم دلته پراته وي. نو پاکستاني ریاست داسې اقدام وکړ هغه د چا خبره چې د خټو پوزه ځان ته جوړه کړه. نن ورځ د پاکستان داخله وزیر د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د پښتونخوا سیاسي ګوندونو پېښور کې جلسه درلوده چې پکې د پی ټي ایم سره د خبرو لپاره واک ګنډاپور ته سپارل شوی او همداراز پر جرګې د برید نه کولو هوکړه هم شوې ده. محسن داول چې د جلسه کې ګډون درلود وایي چې د پښتنو د قومي جرګې د جوړېدو په اړه د دوی غوښتنې منل شوې او د پاکستان ایالتي او فدرالي حکومت به دوی ته د جرګې د جوړېدو اجازه ورکړي. نوموړي دغه څرګندونې پر ایکس خواله رسنۍ خپور کړي پیغام کې کړي او زیاته کړې ده موږ په غونډه کې له ټولو سیاسي ګوندونو څخه غوښتنه کړې چې د پی ټي ایم جرګې ته اجازه ورکړي چې ترسره شي. ګنډاپور ویلي چې له سیاسي تړاوونو پرته د خیبر پښتونخوا په ټول ایالت کې د سراسري امن او د سولې د پایښت لپاره دې غونډه کې راټول شوي دي. هغه وویل د دغه ایالت د ټولو وګړو د سر او مال ساتنه مسؤلیت دی او په دې اړه به هلې ځلې کوي. نجیب ننګیال لیکلي د خندا خبره ده چې ایالتي او فدرالي حکومت وايي پی ټي ایم ته مو د جرګې اجازه ورکړه. نو له تا اجازه غوښتې چا تا خو خپل ټول زور ولګولو. پښتانه د شهیدان کړل زخمیان دې کړل لارې د هر ځای بندې کړې چې نن د جرګې تاریخ راورسېد تا اعلان وکړو چې اجازه مو ورکړه ته نرشه د دې سمندر مخه ونیسه. اجازه خلک هغو ته ورکوي چې اجازه غوښتي وي. ازادي غوښتونکي د ازادۍ اجازه نه اخلي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.